نو زموږ د معاشرې ځوانان وګوره، که په سفر باندې روان یې هم دی هلته فلمونه ګوري، ویډیو یې لګولې، پردۍ نامحرمې نجونې دې ته غورځي او هلته دی د مرګ په حالت کې روان دی. هېڅ لرې نه ده که چیرې موټر معمولي ټن وخوري یا بل موټر اورټیک ورباندې وکړي یا ټکر وسي، اکسیډنټ وسي، دا سړی ولاړې ختم سو. نو د دې حشر د کوم چا سره سو؟ په کوم حالت کې به دا سړی راپورته؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل من تشبه بقوم فهو منه. که چیرې چا د یو قوم سره، د اغیارو سره، د یهود، نصارا، هندوان، مجوسیانو سره مشابهت په هیڅ یو کار کې وکړي، د قیامت په ورځ به دا کس د هغه سره راپاڅېږي. ګورې دا یو ډېر عظیم پیغام دی موږ له. د دې څخه پیغام دا دی چې بنده باید هر وخت خپل مخ ته مرګ شیږدي، په هر حالت کې مرګ په یاد سي که په دا حالت کې ما ته مرګ رالی زه به څه چل کوم. العیاذ بالله الف الف مره. که چیرې سړی انسان د خواهشاتو مطابق زنا ته خواهش وسي او دی دا مخ ته کښېږدي، که چیرې ما ته په دې حالت کې مرګ رالی نو بیا به زه څه کوم. که چیرې العیاذ بالله شرابو ته، د بنده حق ته، غلا ته، غصب ته، ظلم ته، دوکې ته، درواغو ته، فسق او فجور ته خواهش وسي، هلته دې دی فورا دا ما دغه کوي، ځان ته راولي، د ځان سره دې په فکر کې دا راولي که چېرته په دا حالت کې زه مړ سوم نو زما به کم حشر وي، زه به الله جل جلاله ته په کومو سترګو حساب کتاب لپاره حاضرېږم. اصل بنده لپاره پکار دی چې ټول عمر، ټول زندگی د الله جل جلاله د اوامرو لاندې تېر کړي. نو زموږ د معاشرې ځوانان وګوره، که په سفر باندې روان یې هم دی هلته فلمونه ګوري، ویډیو یې لګولې، پردۍ نامحرمې نجونې دې ته غورځي او هلته دی د مرګ په حالت کې روان دی. هېڅ لرې نه ده که چیرې موټر معمولي ټن وخوري یا بل موټر اورټیک ورباندې وکړي یا ټکر وسي، اکسیډنټ وسي، دا سړی ولاړې ختم سو. نو د دې حشر د کوم چا سره سو؟ په کوم حالت کې به دا سړی راپورته کېږي؟ یو کس ماښام بېدېږي، دا زموږ ځوانان ټول په دې مرض اخته دي، الله دې دې ته هدایت وکړي. ماښام بېدېږي، غوږو کې هیډفون واچي، موبایل کې ویډیو راولي، فلم ولګوي، په دغه فلم کې موبایل پر سینه باندې پروت وي، فلم لګېږي، په غوږو کې سروز سټارټ وي او هلته دی بېدي. په دا حالت کې که ده ته مرګ رالي نو ده به څه وي؟ که بلې خوا ته یو ځوان دی هغه ماښام بېدېږي، آیات کرسي وایي، 4 قله وایي، درود شریف وایي او د الله جل جلاله ذکر او اذکار کوي او ورباندې بیده سي، دا سړی چې مړ سي دا به څه حال څومره فرق دی؟ هغه کس به د انبیاو، صلحاو، علماو او د امت د نیکانو په طبقه کې راپورته کېږي، ابل ولاړې ته باسو. دا شی ته موږ ډېر سوچ نه و. کله کله موږ داسې په یو داسې مجلسو کې ناست که چېرته په هغه مجلس کې موږ ته مرګ راسي، موږ به بیا خدای نه خسته په حالت ته کفر کیو. الامان الحفیظ. څنګه هلته د یهودو یو نصاراو یو اختر شروع وي، هلته د مجوسیانو یو اختر شروع وي، هلته هغه فاحشي منکرات شروع وي. زموږ مسلمان ورور هم په هغه ټولنه کې شرکت وکړي، هلته مړ سو، د قیامت په ورځ باندې دا کس په د دې کسانو په ټولۍ کې راپورته کېږي. که څه هم ناخوښي د دې کسانو جماعت یې ورغټ کړي، په ده باندې جماعت یو فرد ډېر سو، دا کس به د هغوی په ټولۍ کې راپورته کېږي. نو لهذا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یبعث کل عبد علی ما مات علیه. په کم حالت کې چې دی مړ سو، په کم حالت کې چې د دنیا څخه رحلت وکړي، هغه حالت کې به دی راپورته کېږي. لهذا هر مسلمان باید د خپل کامیابۍ په سوچ کې هر وخت کې دا سوچ وي چې زما حشر که په دا حالت کې اوسي زه به څه کوم. هر وخت کې د الله تبارک وتعالی جل جلاله څخه د حسن خاتمې دعا کوي چې الله زما خاتمه پر خیر باندې کړي.